فوزیه کوفی وایي د ښځو په اړه د طالبانو په فرمان کې نوي څه نشته. تازه د ښځو په اړه اسلامي امارت یو فرمان خپور کړی. دغه فرمان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه خپور شوی. افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په دغه فرمان کې نوي څه نشته. افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفی په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي دي چې هغه څه چې د طالبانو په اعلامیه کې د واده او د ښځو لپاره او همدارنګه د میرمنې د ټاکلو په اړه ویل شوي ډیر کلونه وړاندې د عدم تشدد په قانون کې راغلي وو. غوره ده چې یو شان قانون پلی شي او افغان میرمنو او نجونو ته اجازه ورکول شي چې کار او زده کړې تر ټولو اساسي انساني او اسلامي حق څخه برخمن شي. په دې فرمان کې د نجونو جبري ودونه په بدو کې د نجونو ورکول، نجونې بې اختیاره ورکول او ځینې نورې برخې شاملې دي.